دغه الوتنه د خوستوالو د یو لوی ارمان د پوره کېدو نښه ده. خوست هوایي ډګر له 1 میلیارد افغانیو د لګښت وروسته داخلي او نړیواله الوتنه ته آماده او لومړنۍ نړیواله الوتنه له عربي متحده اماراتو مستقیما خوست هوایي ډګر ته ترسره شوه. خوست ولې وایي هغه ستونزې چې پخوا د خوست مسافرینو ترې رنځ وړ تر ډېره به هوارې شي. هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک په کلونو باندې انتظار درلود، نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. په دې پرواز کې زموږ تاسې 80 خوستي وروڼه د عربي اماراتو چې دلته راغلل خپلو کورونو ته راورسېدل. دا ښه زیری ده. دا ده چې دا د رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غني خاصه پاملرنه خوست ته ده چې دغه میدان موږ فعال کړو. د هوانوردۍ مسؤلین وایي چې خوست هوایي ډګر د هر ډول داخلي او نړیواله الوتنې لپاره آماده او لومړني کارونه یې بشپړ شوي دي. دوی وایي که چیرې د مسافرو تعداد زیات وي د پروازونو لړۍ به روانه وساتي. خوست هوایي ډګر زیات شمېر یعنی هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. تاسو دا وسایط وینئ، پرسونل هم وینئ، همدا ټول تکمیل شوي دي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بینالمللي پروازو لپاره او د داخلي او بینالمللي شرکتو لپاره آماده وي. دا په تاسې پورې اړه لري چې څومره مسافر پیدا کولی شئ، څومره کارګو پیدا کولی شئ. وخت چې زه جلغوزه له مابین د میدان د کابل نه وړم ولې له خوست نه یې ونیسم. بل لور ته خوستي مسافر چې له متحده عربي اماراتو مستقیما د خوست هوایي ډګر له لارې راغلل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې دغه هوایي ډګر په جاري فعالېدو سره به د دوی ډېری هغه ستونزې چې پخوا به د کابل څخه تر خوست د لارې په اوږدو کې ورسره مخ کېدل هواره شي. دومره خواندې وکړو خپله درې کله په دوبۍ کې تېر کړل آلین کې او منۍ د غل یارې ستونزې نه نرتلمه که نه چې صحیح شومه چې اریانا طیاره خوست هوایي ډګر ته خلاصه شوه. نه دومره سخت خواندې وکړو چې ما هر څه پرېښولو ته ومویل چې بس حرکات دی چې زه یې وکړم که نه. ولا ستونزې خو دا ستونزې وروره چې کله به وورې تالې وي 60 و 13 ګنټه وکړي، کله به موټر وختي وه، کله به مشکلات وه، خو ډېر مشکلات تېر شوي. هغه ستونزې څه کوي؟ دا خو اوس ډېره بهترینه، ډېره خوږه خبره، ډېر خوب بس په ژوند کې دا خوږه خاطرات وو. کلونه مسافرین هلته سفر شپې تېرې کړي خو بیرته وروسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. د خوست هوایي ډګر د جوړېدو کارونه شاوخوا 10 کاله وړاندې پیل او په 2013 کال کې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د ترمینل جوړېدو ډبره کېښودل شوه. خو د خلکو اندېښنې دا دي چې له دې وړاندې هم څو ځلې له دغه هوایي ډګر داخلي الوتنه ترسره شوي خو وروسته بیا د نامعلوم دلیل له امله ځنډېدلې دي. د خوست هوایي ډګر ته په لومړي ځل د عربي متحده اماراتو څخه د اریانا افغان الوتنه ترسره کړه. ویل کېږي چې په دغه الوتنه کې 90 تنه خوستوال مسافر راغلل. دغه هوایي ډګر مسؤلین وایي چې دغه ډګر د هر ډول نړیوالو او داخلي پروازونو لپاره آماده دی او کولی شي مسافر له دغه ځایه عربي متحده اماراتو او همدا شان په داخل د افغانستان کې خپل پروازونه ترسره کړي. شیرین درمان، ژمن راډیو تلویزیون، خوست هوایي ډګر.